د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې په بهر کې پر درسونو د بوختو پوهنتون استادانو د معاشاتو د اجرا پریکړه ومنل سوه. د ونې وړ ده چې څه موده مخکې دغه وزارت د دوی د تنخوا د نه ورکولو پریکړه کړې وه. په فاریاب کې د موټر د چپه کېدو په پیښه کې 2 تنه مړه سوي او 10 نور ټپیان سوي دي. ځایي مسؤلین وایي تېره شپه د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې یو سړی او یوه ښځه مړه سوې او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. د سویډن کمیټه وایي کلیوالي خلکو ته اقتصادي برخه کې د همکارۍ زمینه برابروي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال له 25 میلیونه کسانو ته یو نه یو ډول بشري مرستې رسولې دي. د بلخ په مزار شریف ښار کې یوې میرمنې د ښځو لپاره ځانګړی رستورانت جوړ کړی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د بلخ په مزار شریف ښار کې یوې بلې میرمنې هم د ښځو لپاره ځانګړی رستورانت جوړ کړی دی. برازیل ته رسېدلي افغان کډوال په هوایي ډګر کې دېره سوي دي. د برازیل چارواکي وایي سږ کال تر اوسه شاوخوا 2000 افغانان د بشري مرستو د ویزو په اساس دغه هیواد ته داخل سوي دي. چارواکي وایي د دغو کډوالو شمیر مخ په لوړ روان دی او دوی ته د سرپناه او بنسټیزو خدماتو برابرولو چاره ناڅرګنده ده. واشنګټن تایید کړه چې سعودي عربستان یو تبه په بند محکوم کړی. پر سعودي عربستان له ډیره وخت راهیسې د بشري تنقیز انتقادات موجود دي. د بشري حقونو فعال رایف بدوی د خپل ویبپاڼې د محتویاتو له امله 10 کاله په زندان کې تیر کړل او په عام محضر کې په 50 درو ووهل سو.